السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدا و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د نکاح ټول شرایط موجود دي، حتی چې د متعاقدین والدین هم موجود دي، گواهان هم موجود دي، لیکن دونه خبره ده چې کوم د واده زلمی دی، د چا چې واده دی، دا حضرت صاحب په ټلیفون باندې ایجاب او قبول کوي، نو فلهذا دا نکاح شوی ده او کنه او کنه ده شوی، نو څه کول پکار دي؟ جناب عالی دونه په ذهن کې واچوي چې کومه معامله وي، کومه کاغه بیع وي، که نکاح وي، که مزارعت وي، که مطلب دا د اجاره وي، خو چې هغې کې ایجاب او قبول وي، نو د هغې دپاره اتحاد د مجلس شرط دی. شرط چې کله اتحاد د مجلس وي نو دا حکم به هم وي، چې کله اتحاد د مجلس نه وي حکم به نه وي. نو د نکاح دپاره م اتحاد د مجلس شرط، نو چې اتحاد د مجلس ورته شرط دی، نو چې بیا شرط نشته نو مشروط او حکم به د کوم ځای نه راشي، نو فلهذا دا نکاح نه ده شوی. د دې نکاح په هغه وخت کې ښه صورت دا و، لکه یو دی کې یو ټکي ته زما نقطې ته فکر شه چې تاسو وایئ چې ټول شرایط موجود دي، والدین هم موجود دي، ستاسو ذهن ته دا راځي که د یو چا والد ناست وي نو بس ملا صاحب دا نکاح به شوي وي. نه، والد خو نه بالغ الګ په نکاح په زوره ورکوي ورته نکاح کوي شي، او نه بالغه جنۍ په زوره ورکوي شي، او که دا نکاح ورته وکړه دا نکاح فضولي ده، د هغې د اجازت پورې موقوفه ده، دا نکاح بالکل تر هغې موقوفه ده چې تر څو هغې اجازت ورکړئ، که هغوی فسخه کړي بس ماته ده دا نکاح. لکه د پلار په نکاح کې کردار نه وي، صرف دونه هدایه کې لیکلي دي چې څونکې زموږ معاشره داسې ده که دا جنۍ په خپله راشي او کینې ووایي ما ته دونه پیسې مهر راکړي او دونه دا راکړي، نو بیا به خلک عار او خلک به بیا تانه ورکوي چې دا څونه سپین سترګې جنۍ ده چې دا په خپله راغله. د دې وجې نه دا پلار مخې مخې ته کېږي، نور دې کې د پلار څه کردار نشته، صرف د تاسو ذهن دپاره وایم. ښه، نوره مسله پکې دا د ملا صاحب چې په دې ځای کې ښه صورت دا و چې دغه الګ په ټلیفون باندې ځان ته وکیل نیولی، وکیل بیا سړی ځان ته نیوی شي، خط او کتابت کې سړی ځان ته وکیل نیولی شي، په دې باندې باقاعده طور سره فتاوی شامی کې غاټه اوږده مسله ده. نو دا ټلیفون د خط او د کتابت بس داسې ووایه چې بدل دی، د هغې یو نعم البدل به ورته ووایو، صرف بدل هم نه دی، نعم البدل دی. نو فلهذا پکار دا و چې دې الګ په دې ټلیفون باندې د خپل پلار یا تره یا ماما یا یو بل کس، یو مسلمان، هغې د ځان د طرفه وکیل کړی وی او نکاح به ورته هغه تړلی وی، نو دا ډېره ښه خبره وه، نکاح به یې شوې وه. اوس دا نکاح نه ده شوې، دا الګ که د جنۍ سره تعلق ساتي دا ناروا، که خبرې ورسره کوي هغه هم ناجایزه، او مطلب دا دی که څه نور تعلقات یې ورسره وي هغه هم ناجایزه او حرام، فلهذا دا دوباره نکاح به کېږي دوباره. نوره دا مسله باقاعده طور سره ډېره زیاته اعلی بزیداره خوندوره فتوا دارالعلوم زکریا لیکلي، فتوا دارالعلوم زکریا 3 جلد دی او 556 نمبر صفحه ده، کتاب النکاح ارکان و شرایط ایجاب و قبول کے مجلس بدلنے سے نکاح کا حکم دی. کې دا مسله هم ده چې دواړه په یو وخت کې موجود هم دي، لیکن ملا صاحب چې کله د دې جنۍ د طرف ایجاب کیږي دې وخت دا الګ بهر دی یا یو بل کار کې مصروف او مشغول دی، او بیا چې دا الګ راغی نو د چې دا قبول وکړو هغه دا مجلس د هغې مجلس نه بدل و، حالانکې په همغه کور کې تاویږي بیا هم دا نکاح نه ده شوی، ځکه د ایجاب او قبول دواړو دپاره یو مجلس شرط دی. دا وګوره د قرنګي باقاعده طور سره دا مسله به فتوا عثمانیه چې د پیښور والا فتوا ده، د پښتنو ډېرې ناشنا مسلې پکې دي، نو هغې کې صفحه الفاظ دا دي: انٹرنیٹ ٹیلیفون پر نکاح کا ایجاب، نکاح میں ایجاب و قبول کا حکم، چې په انټرنیټ ټلیفون باندې وایي د ایجاب او قبول وشي نو د دې حکم څه دی؟ هغه وایي دا نه کېږي. 5 جلد 22 نمبر صفحه ده کتاب النکاح چې دا بالکل نه کېږي. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا رحیمي لیکلې ده، جلد 11 صفحه ده 23 باب النکاح الفاسد. نور باقاعده طور سره پکې راځي د بدایع الصنایع حواله ورکړي، واما الذي يرجع الى مكان العقد فهو اتحاد المجلس اذا كان العاقدان حاضرين وهو يكون الاجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس. دا وګوره که چېرته مجلس پکې مختلف شو لا ينعقد النکاح، نکاح سره منعقده نه ده. دا وګوره باب کې بدایع الصنایع د جلد 2 صفحه 222 شرایط رکن النکاح او چې سید مکتبه ده. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوی شامیم لیکلي ده، ومن شرایط الاجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرين. دا وګوره فلو اختلف المجلس ثم ينعقد، نو فلو اختلف المجلس لم ينعقد، دا نکاح اړو شوی نه ده. دا وګوره نو دا وایي کنه فلو اوجب احدهما یو ایجاب فقام الاخر، او بل سړی پاسېده واشتغل بعمل آخر بطل الایجاب وغه ایجاب له منځه لاړ. نو خلاصه د خبرې دا ده چې د نکاح دپاره اتحاد د مجلس شرط، او چې اتحاد د مجلس ورته شرط نو فلهذا په ټلیفون باندې نکاحګانې نه کېږي، دا نکاح نه ده شوې. د دوی تعلق، رابطه، خبرې او هر رنګې تعلق دا ساتل دا ناجایز او ناروا دي. السلام علیکم ورحمت الله.